ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو زه یم عبدالحق مخوزال. امید دی چې ښه به یې روغ جوړ به یې. وروڼو نننۍ ویډیو چې زموږ کوم دغه سایټ باندې به تاسو ته دغه ویډیو ښکاري د دې په باره کې ده چې دغې خلک لګیا دي دغه ګډاګانې کوي. تاسو به سوچ کوئ چې یاره دا به چېرته بل قوم وي، دا به چېرته ډمان وي، د دوی به چېرته دا کار وي د دې ګډا ده، خو نه بلکل داسې نه ده. دا د جمعې ورځ ده او دې خلکو د جمعې لمونځ کړ دی، هغې پسې دوی دغه لبه شروع کړ ده. د دونه چې تپوس وشي دا د چا اولاد دی، دې کې دا کوم چې ګډېږي په دې کې د تبلیغیانو اولاد دی. دا څه 2-3 تنه غالبا ګډېږي. ما چې دا ویډیو وکتله نو دې کې دغه د تبلیغیانو اولاد دی او ګډاګانې کوي. زما د دې ویډیو مقصد دا دی چې یاره په معاشره کې نن سبا دا ډمتوب چې دی دا عام شوی دی. د معاشرې کم دغه ډمان چې دي هغوی ورله څه نوم ورکړ دی ډمتوب له، او وی یاره پن او پنکار. پن او پنکار نه دی، ډم او ډمتوب د دې اصل نوم دی په پښتو کې. پخوا که موږ سوچ وکړو نو مشرانو به د دې شیز نه نفرت کوو، پښتنو نورو قومونو به خوښو خو هغوی به د دې شیز نه نفرت کوو. نن سبا دا شیز دغه کینسر چې دی په معاشره کې ډېر زیات روان دی. بل طرف ته که موږ وګورو پښتو کوم اکټران چې دي، د پښتو فلمونه چې دي، کومې ډرامې چې دي، هغوی هم دغه دعوت ورکوي، دغه تبلیغ کوي چې یاره سګرټ څښلی کېږي، نشې دې کېږي، چرس څښلی کېږي، ګډاګانې دې کېږي، حجرې دې کېږي دغسې. خو نه، د دې شیز نه چې دی نفرت پکار دی، ځکه چې دا ډېر غلط شیز دی. دا د پښتونو نوم بدناموي، ځکه چې پښتون چې دی هغه ګډا نه کوي، هغه ډولکي نه وهي، هغه ربابونه نه وهي. نن سبا که موږ په معاشره کې سوچ وکړو کوم کشر نسل چې دی ټول رباب غږول، دغسې ډولکی وهل، دغسې ګډا کول، سندرې ویل، دې طرف ته روان دي. او هم د دغه زه به دا ووایم چې دا مجرم څوک دی، دا دعوت دوله څوک ورکوي، دا دغه د پښتو فلمونه شول یا ډرامې شول، دغه ټول دعوت چې دی هم دوی ورکوي. کم کشر نسل چې دی چې هغوی څه غلطیانې کوي، که هغه سګرټ څښي، که هغه مطلب دا دی جنګ کوي، که هغه جګړه کوي، که هغه نور داسې کم غلطې خبرې چې دي چې هغه کوي، نو هغه ټول دعوت چې دغه د پښتو فلمونو والا ورکوي. نو وروڼو خبره به اوس په دې باندې دا وکړو ځکه چې پښتون خو دې شیز ته ډېر سپک ګوري، دې ډمتوب ته، دې ګډا ته، دغسې د باجو شپېلو وهلو ته، ربابونو وهلو ته. خو مین وجه دا ده، دا لاعلمي ده. لاعلمي ده، موږ ځان پوهیو نه، خپل کشران پوهیو نه، هغوی ته وینا نه کوو چې یاره د دې شیز نه نفرت پکار دی. که چېرته د دې شیز نه موږ نفرت شروع کړو نو د پښتون هغه پخوانی ایمیج به بیا راژوندی شي. نن سبا که موږ وګورو د یو عالم دین نه چا زده کړه ونه کړه چې هغه لګیا دی بیان کوي، د الله د رضا لپاره لګیا دی په جومات کې په لوډ سپیکر باندې، خو هغه خبرې ده چې هغه غوږ کېنښودو. او بله اهمه خبره دا ده که چېرته یو عالم دین یو مجلس ته راشي او دا کشر نسل کوم چې ګمراه دي دوی ناست وي، نو هغه عالم دین له دومره اهمیت نه ورکوي، هغه په منځ کې نه کښېنوي، هغه سره خبرې اترې دا نه کوي. خو که چېرته یو ربابي، یو ډولکی وهونکی، یو ډم هغه چېرته په معاشره کې راشي یو مجلس ته، نو هغه ته به خلک ځای هم پرېږدي، هغه ته به خنداګانې به ورسره هم کوي، خبرې به ورسره هم کوي، لاس به پرې هم غورځوي. هر سړی دا کوشش کوي چې یاره د ده سره چې دی له ګوتې زیات خبرې وکړي، دغه سعادت حاصل کړي. نو مین وجه سره دا زموږ لاعلمي ده او پښتون اصل شکل چې دی هغه دا نه دی، د دې شیز نه پښتون چې دی نفرت کوي. نو نن زموږ د دې نننۍ ویډیو چې دی هم دا مقصد دی چې یاره د دې شیزونو نه پښتنو نفرت کړ دی، نو زموږ مشرانو پښتنو د دې شیزونو نه نفرت کړ دی، نو پکار ده چې د دې ډم او ډمتوب نه موږ هم نفرت وکړو. نو بس وروڼو اوس تاسو نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.